انسان څوک دی؟ لیکوال سید اصغر هاشمی، لوستونکی حامد حقمل. د کتاب سریزه. د نړۍ انسانان په بیلابیلو جغرافیو کې ژوند کوي. د ټولنو ټولنیز ارزښتونه یو شان نه دي او د بیلابیلو والدینو پیدا او ارثي ځانګړنې توپیر لري. د ملتونو سیاسي حالتونه په یو شکل نه دي. اقتصادي ژوند په انسان اغیز لري او نړۍ یو شان اقتصاد نه لري. څوک غریب او څوک مالدار دي. په ځینو ملکونو کې یوه مړۍ ډوډۍ نه پیدا کیږي او په ځینو ځایونو کې د سرو زرو په لوښو کې ډوډۍ خوړل کیږي. د ټولنو فرهنګونه یو شان نه دي. د علم او پوهې درجه برابر نه ده. د انسانانو د ننني رغښتونه یعنی جوړښتونه توپیر لري، نو ځکه نشو کولای چې د انسانانو له داخلي تاثیراتو خبر شو. انسانان هغه معلولې هستۍ دي چې د پورته لاملونو پر بنسټ بیلابیل خواوې خپلوي او انسان پیژندنه ستونزمنوي. نو ځکه زه هم نه پوهیږم چې انسان څوک دی. زه په یوې ټولنه کې ژوند کوم او ځینې انساني مثبتو او منفي مسایلو ته متوجه شوی یم او د انساني حقوقو پر اساس دا حق لرم چې خپل نظر او فکر ولرم او د خپل زړه خبرې د زړه په خوښه وکړم. نو ځکه په دغه اثر انسان څوک دی ځینې انساني ستونزو ته اشاره شوې ده او په ځینو مواردو کې د حل په لارو چارو غږېدلی یم. ټولنیز او فرهنګي اختلافات چې د انسانیت لپاره معیارونه یو شان نه دي. په ځینو ټولنو کې نجلۍ ته سلام نه اچول غیر انساني عمل دی، خو په ځینو ټولنو کې همدا عمل ستایل کیږي. پر مختلفو هیوادونو کې د لوړ موقف، لوړ معیار، پوهه او علم دی. خو ځینو وروسته پاتې هیوادونو کې مشري په نورو لاملونو ورکول کیږي. دوی ټول انسانان دي. څوک یو عمل ته ښه وایي او څوک بل ته. ځینې شیان جامې، مانع، کوټلې، منلې پیژندنه نه لري. نو په داسې مسایلو بحث د یو فکر او زاویې وي او دا چې فکرونه یو شان نه دي. انساني داخلي جوړښتونه توپیر لري، ټولنې توپیر لري او هر انسان د بیلابیلو ارثي خصوصیاتو درلودونکی دی. نو په داسې مسایلو بحث بیا هم زما د پورته خبرو په تایید اسانه نه دی. د یو عالم نه چا پوښتنه وکړه ادب څه معنا؟ په جواب کې ویل که ووایم چې پوهیږم نه پوهیږم، خو که وایم چې نه پوهیږم نو نه پوهیږم. د ځکه دا جواب ورکړ چې ادب لکه انسان د بیلابیلو لاملونو پر بنسټ بیلابیل خواوې خپلولی شي. د روسي ژبې پیاوړی لیکوال لیف تولستوی د هنر پیژندنې په اړه لسګونه کاله هڅې او څېړنې وکړې، خو بیا هم داسې پایلې ته ونه رسید چې د ټولو له خواوو یو شان منل شوی وي. د شعر پیژندنې په اړه هم ټوله نړۍ په یوه خوله نه ده، ځکه چې شعر د انسانانو په واسطه رامنځته کیږي. انسانان یو شان داخلي تاثیرات نه لري، په یوه ځانګړې ټولنه کې ژوند نه کوي. د انساني ژوند دورانونه یو شان نه دي او داسې نور په لسګونو لاملونه دي چې شعر په اړه ډول ډول نظرونه دي. استیتیک پیژندنه یعنی ښکلا پیژندنه په ورځني ژوند او ادبیاتو کې د ټولو انسانانو لپاره یو شان نه ده. څوک یو ډول ښکلا خوښوي او څوک بل ډول. د چا شنې سترګې خوښیږي او د چا تورې. په افریقا کې د انسانانو لپاره ډیر تور رنګ د ښکلا د لوړو معیارونو څخه دی، خو په افغانستان کې سپین رنګ. د پورته مقدمتي خبرو په پایله کې ښکلا د انسان په واسطه غوره کیږي، شعر د انسان په واسطه ویل کیږي، هنر د انسان په واسطه انسان ته پنځول کیږي، ادب انسان خلقوي، خو بیا هم یوې پایلې ته نه رسیږي. یوازینی دلیل یې انسانان هغه معلولات دي چې د مختلفو علتونو پر اساس کله یو شان او کله بل شان، کله ظالم او کله مظلوم. داخلي تاثیرات یې بیلابیل، د ښکلا خوښونې ذوق متفاوت او داسې نور انساني توپیرونه دي چې منلې پایلې ته رسېدلی نشو چې انسان څوک دی.
زه هم نیمګړتیاوې لرم، نو څنګه به وکولای شم چې د نورو نیمګړتیاوو په ګوته کړم؟ سرګردانه او لالهانده یم چې ځان وپېژنم او اصلاح له ځانه پیل کړم چې تر اوسه توانېدلی نه یم. نو د نورو پېژندل او اصلاح خو لا ستونزمنه ده، خو بیا هم هڅه کوم چې ځان او ټولنې ته کار وکړم.